الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د فقیرانو غزل. نو فقیر خو هغه څوک چا چې فقر اختیار کړی، غریبي اختیار کړي او ښه په خوښه اختیار کړي، او که دی سایل همي سوالګری همي، نو دی دومره غواړي څومره چې د هغې ورځ د هغې وخت ضرورت وي، زیات نه غواړي. لکه د اردو مشهور شاعر ساغر صدیقي یو فقیر شاعر و. غزل نو په دې کې خو نور د غزل هر یو خوبي شته، خو صرف دغه ده چې په دې کتاب کې لیکلی د غزل په شکل کې نه دی، بلکې د نظم په شکل کې لیکلی دی. دا لیکل داسې پکار و چې دا دوه مصرې چې دوی ورکړي دي، دا په اصل کې یوه مصره ده. روره دی دا جهان یو مکان د فنا، ورته مه کړه جړه ورته مه کړه جړه. نو دا ورته مه کړه جړه ورته مه کړه جړه دا ردیف شو، او فنا چې دی دا قافیه شوه، نو دا یوه مصره شوه. ماښام خاورې شي ګل چې سحر شي پیدا، ورته مه کړه جړه ورته مه کړه جړه. نو ردیف بیا راغی او د فنا سره پیدا قافیه راغله. نو په دې وجه چې دا دوه مصرې په یوه کرښه کې لیکلی شوي، نو هله به دا بیا یو غزلي. روره دی دا جهان یو مکان د فنا، ورته مه کړه جړه ورته مه کړه جړه. ماښام خاورې شي ګل چې سحر شي پیدا، ورته مه کړه جړه ورته مه کړه جړه. دې خبرې ته که مونږ ساینسي طور وګورو، نو ساینس هم مونږ ته وایي چې مکان یعنی سپیس دا یو نالیدلی څیز دی، یو داسې څیز دی چې څوک یې ویني نه او څه وجود نه لري، خو سپیس شته، مکان شته، او دا به مخه روان دی، خورېږي، لکه وسیع کېږي، ایکسپینډ کېږي، او یو وخت به داسې راشي چې په دې کې چې د دې ستورو او د دې مړو ستورو لکه د بلیک هولز که نه، د دې چې کوم کشش دی به ختم شي، او دا هر څه چې دی دا به د ستوري او دا به د یو بل نه د کشش نه وځي او ټول نظام به درهم برهم شي. نو ساینسي طور هم یوه ډېره بهترینه خبره ده. ماښام خاورې شي ګل چې سحر شي پیدا، ورته مه کړه جړه ورته مه کړه جړه. نو ګل یو علامت شو، استعاره شوه د ژوند دپاره، د حسن دپاره، د خوبۍ دپاره، د خوشبو دپاره، د محبت دپاره. خو ګل استعاره شوه د ژوند. ماښام د ژوند ماښام شو چې ژوند تیر شي او ختم شي، او سحر د ژوند هغه شروعات شو. نو ماښام خاورې شي ګل چې سحر شي پیدا، ورته مه کړه جړه ورته مه کړه جړه. مطلب که دی ډېر ښکلی او پیدا شي او خوشبودار او که هر څنګه، خو دله هغه زوال خامخا راځي. دا چې لاندې د خپو دي دا خاورې ته ګورې وې، د چا شونډې سرې او د چا سترګې تورې، دا ایرې معشوقې وې چې تلې په خندا، ورته مه کړه جړه ورته مه کړه جړه. نو هغه عمر خیام وایي که نه، وایي دا خاورې چې مونږ خټې چې مونږ د کولال په لاس کې وینو، دا د چا سترګې وې د چا شونډې وې. دغه شان وایي دا سبزه چې زه وینم، نو ما ته رایاد شي چې دا سبزه به هم د چا د سترګو نه راوتي، د چا د شونډو نه به راوتي. دا خاورې ټولې هغه وې، انسانان دي چې خاورې شوي دي. دا چې لاندې د خپو دي دا خاورې ته ګورې، نو فقیر اوس دا فنا لیدلې ده. د چې دا فقر اختیار کړی دی، د دې وجه دا ده چې د فنا لیدلې ده په دې دنیا کې، او هغه فنا د دومره لیدلې ده تر چې دی په ځمکه قدم ږدي، نو هم دته دا احساس چې دا زه د چا په شونډو او د چا په تورو سترګو باندې قدم ږدمه. دا خاورې نه دي، دا انسانان دي چې زمونږ په شان ښکلي ښکلي انسانان وو، او اوس خاورې شوي دي. دا ایرې معشوقې وې چې تلې په خندا، ورته مه کړه جړه ورته مه کړه جړه. معشوقې چونکې حسینې او هغوی په خپل حسن باندې او په خپل ځوانۍ باندې مغروره وي او خنداګانې کوي، او د دنیا هغه فنا چې ده هغه به ورته یا یاده او یا به ورته نه یاده. خو داسې وخت راشي چې هم دغه معشوقې په ایرو کې تبدیلې شي. دا مستی یو ساعت، دا پستی یو ګړی، دا سور شال د امیر د فقیر دا شړی دي، دا واړه خیالي بې بنیاده دوکه، ورته مه کړه جړه ورته مه کړه جړه. نو خیالي بې بنیاده دوکه خو په
ساینټیفیکلی هم ساینسي طور هم دا ټول څیزونه خیالي دي، بې بنیاده دي، ځکه چې دا چې د څه نه جوړ دي، د کومو ذراتو نه چې دا جوړ دي هغه خیالي دي، هغه ویوز دي، لهرونه دي او چا لیدلي نه دي، او چې مونږ ورته د عام مشاهدې په شکل کې وګورو نو واقعي که د چا سره مال دی سور شال یې په سر دی، که څوک فقیر دی شړۍ یې په سر ده، خو دواړه فاني دي او یوه ورځ به د دې دنیا نه کوچ کوي. او یوازې دوی نه، د دوی دا کم مال چې دی یا د دوی دا کم غربت چې دی دا به هم کوچ کوي، دغه هم فاني دي. سور شال به هم خاورې کېږي، فنا کېږي به، او شړۍ به هم فنا کېږي. مستی که څوک مست دی، که هغه په عشق مست دی، که په ژوند مست دی، که په ځوانۍ خوبۍ صلاحیتونو مست دی، که په هر څه مست دی، د ده دې مستۍ له د ده دې صلاحیتونو او خوبۍ له به زوال خامخا راځي. او پستی یو بنده بېعزته دی، غورځېدلی دی، ترقي نه ده کړې، خراب دی، بدحال دی، لاچار دی، نو د ده دې پستۍ له به هم زوال راځي او دا به هم ختمیږي. په دې وجه که دا ځي او که راځي او که هر څه کېږي، خو په دې پسې جړل کړېدل نه دي پکار. هر ذره کړي صدا چې دنیا د فاني د پرون خاریو کې نندا ویرانی د یو خوب د ژوندون د ځواني یو نشه، ولې زی په جړه، ولې زی په جړه. جړل پکې بیا څه پکار دي چې دا هر ذره کړي صدا چې دنیا د فاني، بالکل د ذرې ذرې نه موږ ته پته لګي، ذره ذره موږ ته حل وایي چې دا فنا طرف ته دا څیزونه روان دي. او که موږ دغه نینو او د ذرې هغه اواز موږ نه اورو نو موږ دې د پرون خاریو ته وګورو چې نن د هغوی څه حل دی. غټ غټ محلونه، غټ غټ عمارتونه، غټ غټ تهذیبونه فنا شوي دي او د دنیا نه ورک شوي دي. دا ژوند دا یو خوب دی. خوب څنګه چې بنده د خوب نه رایښ شي او حقیقت بدلی، او څنګه چې دا نشه د انسان نه کوزه شي او حقیقت بدلی. نشه لږ ساعت لري، دغه شان دا ځواني هم لږ ساعت لري، او ژوند هم یو خوب دی، د دې نه رایښېدل دي. څنګه چې خوب کې بنده صحیح نه هغه مجازي، دغه شان د دنیا دا هر څه هم مجازي دي. ولې زی په جړه، ولې زی په جړه. په دې وجه په دې کې خوشحاله اوسېدل پکار دي. څه چې دي بس په هغې باندې فقر قناعت اختیارول پکار دي، او فقیري ښه ده چې انسان ته د دنیا او د دې ژوند دا فنا ښیي.